الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر په اخرنی درس کې مونږه په سورۃ النحل کې لګیاو. په سورۃ النحل کې وصل وختو نمبر آیت ته رسیدلو. په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی مشرکانو ته یې ورکوله چې دوی له پکار درې چې توبه وباسي، رسول سم د نبوت ومني، د قیامت پر ورځ ایمان راوړي، ځکه چې په دوی باندې عذاب په هر وخت کې راتلی شي. دا غینه بعد بوس الله سبحانه وتعالی خپل عظمت بیانې او دا دعوت ورکړي د مشرکانو ته چې څنګه د عظیم ذات سره تاسو شریکان جوړوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أين ګوري دوی هغه څه چې پیدا کړی دی الله د هر یو سيزنا، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، اوړي راوړي سوري دغه د خې طرفنا او د ګس طرفونو، سجدا لله سجده کوونکي الله ته، وهم داخرون وهم يجزي. ادل الله سبحانه وتعالى عظمت ته چې څه شي الله پیدا کړی دغه د سوري اوړي راوړي د الله سبحانه وتعالى ته سجده لګي، وهم داخرون الله بمخ يجزي. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، او خاص الله لره سجده کوي هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي، من دابة والملائکه، د حیواناتنا او ملائکهم، وهم لا يستكبرون، او دوی لوی نه کوي، يخافون ربهم من فوقهم، یریږي دوی در رب خپلنا چې پورته دی د دوی نه، ويفعلون ما يؤمرون، او کوي دوی هغه څه چې دوی ته حکم کیږي. په دې کې دا مسله دي چې معلومه شو چې الله سبحانه وتعالی په ټولو مخلوقاتو د پاسه دی، په عرش باندې دی. په دې کې رد شو په خلکو باندې کوم چې الله په هر ځای کې. دا خبره موږ بیان کړو چې الله سبحانه وتعالی د ذات په اعتبار سره په عرش د پاسه دی، او د علم او د احاطه او د قدرت په لحاظ الله سبحانه وتعالی په هر ځای کې دی. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، او ویلی دی الله منی سی حقدار د بندګۍ دوه، چې د هر څه الله ته سجده لګي او الله ته غاړه خو دی، بیا د الله سره بل معبود شریکول نه دی پکار، چې تر ځان یو معبود جوړ کړو الله سره شریک. او حال دا چې الله سبحانه وتعالی هغه عظیم ذات ته چې د مخلوقات ټول غته سجده لګي. انما هو اله واحد، یقینا هغه حقدار د بندګۍ یو دی، فإياي فارهبون، خاص ما يروكي، وله ما في السماوات والأرض، او د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي، وله الدين واصبا، او خاص دغه د پاره بندګي د لازمه، د الله د پاره بندګي همیشه ده. یو وجه دغه ده چې الله سبحانه وتعالی نه ختمي، په الله باندې فنا نه راځي، نو چې په الله باندې فنا نه راځي ختميږي نه، نو دغه د بندګي نه ختمي. او دا نور معبودان چې کوم دي دا یو وخت پوری دي کنه، چې دغه معبود ختم شونه بندګي څه شو، بندګي چې ختم شو. دا ډېری جوړي خبرې دي چې الله سبحانه وتعالی چاله عقل ورکړي او بدی کې سوچ وکړي. توحید دا واضح خبر الله سبحانه وتعالی کړي. افغیر الله تتقون،
اينو سوا د الله نه یریږئ تاسو وما بكم من نعمت فمن الله او هغه چې پتا سو باندې سنعمت دی نو د الله د طرف نه دی ثم اذا مسكم الضر بیا چې کله ورسی تاسو ته تکلیف فإليه تجأرون خاصغت چغي وهي د الله نه لو د نور نه یریږي او حال د چې نعمتونو ټول الله دی او کله چې تکلیف در ورسی نو به چې چانه یریږي هغه ته چغي نه وای به دی الله ته چغي وهي د مشرکانو حال په سخت کې به د خپل معبودان ټول یریش بیا به د قیو الله ته چغي وهي ثم اذا كشف الضر عنكم بكل چلری کی تکلیف تاسونا اذا فريق منكم بربهم يشركون بدغه وخت یو ډل تاسونا د خپل رب سره برخداران جوړي ليكفروا بما آتيناهم انجام داشي چې ناشکریو کی دوی دا غس چې ورکړې دې منګ دوی ته فتمتعون مزي واخلي فسوف تعلمون نزر د چې تاسو په شي مزي واخلي د دنیا او زر د چې مرګ برایشي قیامت برایشي به تاسو پته ولګي چې په حق کم معبود او باطل کم یو دي وصلی الله سبحانه وتعالى د مشرکانو بل عیب بیانې هغه ده چې دوی چې د چا مبارک یې علم نه لري یعنی د کانی د ونی د قبرونه د غینه معبودان جوړ کړي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم او ګرځي دوی هغه چا لره چې نه پويږي برخه دا غمال نه چې ورکړې دې منګ دوی ته ګرځي دوی هغه چا لره چې نه پويږي دوی پیجنیم نه خو غوی له خپل مال کې وې څه خاص کړی دا چې دا د پلاني بابا په نوم ده او د رزق ول سبحان الله ورکړی چا دی دور الله ورکړي شو ظلم دې سور زیاته یو شی درکړی الله تر هغه څه د پلاني سه علاني سه په نوم ورکړي زیدا په قبرونو باندې د ګولونه او د شالونه واچي او د غوی په نومونو بدن زلونه او د منختی کوي سوره ظلم دي تالله لتسألن عما كنتم تفترون قسم بالله خامخا تپوس بکیږي تاسو نه داږي چې تاسو یې دروغ جوړوي ويجعلون لله البنات او ګرځي دوی الله لرلونه مشرکان بل جرم داري چې ملائکه به الله لونه غنل وي در الله لونی وي در الله لونی او دا به وي منګ چې دې بندګي وکړو الله به دې خوشاليږي الله سبحانه وتعالى به څومره ناشنا رد کوي ويجعلون لله البنات او ګرځي دوی الله لپاره لونه سبحان پاک دی الله د دینه ولهم ما يشتهون او د دوی لپاره باغ سي چې دوی غواړي د ځان لپاره چې سره دوی خو هغه ځان لغوره کوي د الله لپاره چې کوم شی د دوی نه خو هغه د الله لپاره خاص کوي د الله لپاره لونه کړی حالانکه د خپل ځان لپاره لور نه راخوخه یو خو الله له بچي ثابته نبی ول بچي ثابته بیا لور ثابته او ظلم نه پاسه ظلم د ځان د پاره به زوی خوخته د ځان د پاره بچی نه خوخ او د جاهلیت د معاشري او دغه وخت یو طریقه وا چوغي به لور ډیره بده غنله او زوی له ترجیح ور کوله په لور باندې سخت بده بغنله غوی لور دا مرز الحمدلله په عربو کې نږدې دي چې ختم شي او په پښتنو کې ډیر زیات دي او د جاهلیت ولو خبري چې زوی له ترجیح ور کوي په لور باندې او د لور په پیدایش باندې خپکی او باغی باندې ویلا کوي او غمونه پی کوي خبره قاعده لکه ته چې څوک مرشه لاسنیو وته وکي الله سبحانه وتعالى دي جاهلانو غحال بیانې وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى
او کله چې زیر ورکړی شي او تن تر دوینا پلور سره ظل وجهه مسودا وغرزي مخدد تکتور وهو كظيم وغد غم ندکشي بالکل دغه شان کیږي بس چې ته وی ډاکټر چې ستالور شوی دا د مخ تک تور شي د غصه او د غم نه ډک شي چې وسی چلو کم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ځان پټي د خلقنا د وجه د بد غینا چې زیر ورکړې شوی د دته باغی سره د دې خبرې له ځان پټي اکثر به کور تم ناراضي او سورزي بهر پروتیوزي کو بلځي او جراحي ځوان شر یو خزي ته وي تابیا بیا وی ته دور راوړه نو دې ټیم کې د خزوله د پکار ده نو دې ټیم کې د خزوله پکار ده چې ته وی چې ته نرشه ته الک ځکه چې ته نه پیدا کی زمون کار خو صرف د مور د رحم او بچیدانه د خو یو لوخه دی چې ماشوم به پیدا کی تو خو متسو کوره چی سړی یو دې بدن کې غیرت ولګي دې سړی کې د خزه خو خزي کار خو راوړل دي هغه بوله لک راوړي کنه نه د به غیرت منخته په خزي پوری کله به وي کله وي کدی پیر لري لور راوړل یته ځان تکړه ته الک هغه مالک راوړي خو چې وسلې نه ور کینو ته لک د جاهلانو خلقو کارونه الله وي پټیږي بیا حزم په مشرک بدی باندې شو ګور مبارکیم نشي ورکوله لکه د چالو شو کنه ته بدانه چې مبارک او کدی وته وي چې مبارک شنه دلته ستاسو دغه دښمنی شو ته په خوشاله شو چې مصیبت راغی ته په مصیبت باندې دغه مبارکي ورکې دا وسمشتي دا خبري ګوري د لور به دغه شو مبارکي نه ورکې او چې مبارکي درګه خصوصا زنانه د ډېر عیب غني کې دي چې سړی له گزارو کې خو زنانه سم عیب غني زمونږ خپل هغه لوري شیو کوړه چې وګورل واړې بوتلو مې چې کسمرسته چې دنه ورلو سم قیامت جوړو جړاګان بالکل لکه جنازه چې دي کور نه وتی امور جوړل سم ځان وو مې سي چلولې بس د کفر او د جاهلیت خبري شروع کړه خبرو کې زما بخله نه راځي نه دا قسمه خبري مخکې وی دي عربو کې چلای دلته بیانې و زموږ په دې خلکو کې حالانکه رابش ان شاء الله پر روان درسونو کې چې د لور ورکول او زوی ورکول او چاله بالکل نو ورکول او چاله دوانه ورکول در الله سبحانه وتعالى کار دی نو د الله په تقسیم باندې چې ته خپنه شي او ما یو بیان کړی په دې باندې د الله په توفیق سره لونه د الله نعمت او د کور برکت هغه بیان ووري ډیر قیمتي بیان دی لازم ووري به کې ما ډیر ناشنا دلایل په دې راوړي چې لونه څنګه د کور برکت ته او څنګه د الله نعمت دی الله سبحانه وتعالى په لونو کې ډیر برکت چولې او د پیغمبرانو ته وګوره دوی اکثر ټول لونه دي نیکان خلک وګوره اکثر ول الله لونه ورکي د دې لونو دلته سبب الله سبحانه وتعالى جهنم نه بچ کی جنت ته بوزي نو لونه دا اوشت نعمت امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله بدغه په کور کې لورو شو نو سم به خوشاله ملګرو ته ابو عبد الله ته ډیر خوشاله شي وي خوشالي کوم پدې چې پیغمبران د جنکو پلاران دي پیغمبران د جنکو پلاران دي د جاهلیت ته سوچ ځان لري کوي چې لورو شو دا سوال کوي چې الله نیک عمل بچی راکړي کاغه جنید او کاغه الکت چې ستاسو د عزت سبب وګرځي په دنیا او په آخرت کې ستاسو سترګې پیخي شي او نن سبا خو دا لونه د زمون ډېری ځای ته خري پارام به د دالکانو نن سبا زر مسلې نشي تماشي زناګانې فحاشي یعنی دومره سوچ بدی مکه به خلک بده جنکو سوچ به ډېر زیات کو چې دا به څنګه ساتمو چرته د دې په تربيت کې نه خلل را نه شي چې وای په شرمونو به شرمې و د لور دومره سوچ نه و سوچ د چای زامنوي او چرته به تلې ګور سجل به کړي چا سره به وته سټیم کور ته راځي دا غم بدی
جنې خو کور کې راستي د مور مخې ته د رونو مخې ته د پلار مخې ته اینی راینی هغوی مسله دې هلکان وي چې جاهلان دومره فخر کوي د هغوی په پیدایش باندې الغرض خبرې رانه اوږدې شوې خو مقصد زما د خبرو دا و چې د الله ته سوال کوي چې الله نیکمل بچی راکړي بس کله نه کله لور ګوره د زوی نه نیکمل یو ښي بعض مفسرین دا خبره ذکر کوي وي خضر او موسی علیه السلام چې کله روانو او په لاره کې هغه ماشوم راغی نو موسی علیه السلام سجلو خضر علیه السلام سجلو کو هغه ماشوم یې مړ کړ نبی ته موسی علیه السلام ته پوښتنه کو ان شاء الله دا واقع سبا را روانه ان شا الله موسی علیه السلام ته پوښتنه کو د الله بنده سره ناشنا سړی کنه ګناه خو د وړو سره لوي کولی تا هغه سویلو एकदम دی الک مړ کو ته وای ناشنا سړی او ته به ورستو د مور پلار وی دیندار دی د هغه لپاره یو غم جوړېږي د بيدینه او مستقبل کې نه کله دوی په بل ورکین علما لیکي مفسرین وی الله بیا د غسړي لور ور کړی و یی په ځای ول شکر کړو لور ور کړو هغه به دیندار او به خپل مور خوشاله اهم شی په بچی کې دینداری ده اصل کانی نو سپیکه الکان دي یو سړی د لزمن دي یو لستی دولستی چرسیان بنګیان زیناکار جنگ ببر کنزلمار بد اخلاقه سپیکه کې پېښه سب دي د خوشحالي کې چې الکان پیدا کی خوشحالي ده په دې په کار دي چې بچی زما دیندار دي تربيت د دوی دینی شوی دی د الله لحاظ کوي د الله د پیغمبر لحاظ کوي د مشرانو لحاظ کوي په دې سه اولاد باندې خوشحالي ده په کار دي الله وی چې د قوم نه پټي ايمسكو علىه سوچ کوي چې یا وساتما د غلور په ذلت سره ام يدسو في التراب یا ژوندۍ خخکم بخاورو کې شي چلو سره وسکم او ژوندۍ به خخولې دي جاهلیت بوخ کې به جنکی ګوره ژوندۍ خخولې دغه دوه وجې چې دغه جنکی نه خوخي یو وجه د غریبۍ د لاسه یعنی الک سباله کنور سنی ځان له څه کولای شي کنه مزدوری به کې کده جنې د کور کې کنه څه د بساتی نو د غریبۍ د لاسه هغه جنکی وجلې دیم غټه وجه داوا داغه هغه د جاهلیت زمانو د خاندانونو د قومونو د یو بل سره سم دښمنی و معمولی خبرو د لاسه به د یو بل نسم کسان وجل نو د جنې چې بکره واده شو په بل قوم کې سباله بل دي قوم دغه سره دښمنی رااله نو د لور د لاسه بغوي تسو کمزوري د لور د لاسه به کمزوري راتلو ځکه چې حالت دوی جنې په دغه قوم کې ده او دغه واضح خبره ده چې د لور خور د لاسه ډیر تکړه سړی هم شي کمزوري شي تبور شي دغه خواته مثال کې د اوخي خواته غریب له خبرو چلوم نور چې ته وته غلې ناش گزاره وکړي چې لپاره یې خور د لپاره چې اوس دې نور څه ظلم زیاته ونه کی زوم خاله ورشي اسخر به سو کی او دا به جاهل سړی کله به خبره کې کله بل کې غریب وته غلې ناش سړی مجبور شي دا خبره صحیح ده چې خور لور د لاسه سړی کمزوري کی به سني شي مجبور شي جره اوس که سمنو د زور التاغم به ډېر تکړه دي زور د چانه وباسي زور به زنانه وباسي دا زموږ په پښتنو کې غټ مرز دي پلار دې شي ورور دې شي کور کې به سمې چغوي چې کله پلار ورور راشي به سیده راشي به خنيغي دغه خدمت کوي او کله یو شو کله بل شو پلانې سه و پلانې لا او چې غوږی به د جنې سره شروع کی دې پر له کوم احترام وکړو بل پر له سره ګورو دا کمزوري سړی کار دی چې له سړو مسلې راوړي کوړه د خزي سره تخپل ژوند تیروا کله غي د پلار سره ستاسو مسله رااله نو تاو دغه سخر دی د کور نه بهر حل کوي کله و خو سره د مسله رااله تاو خو کور نه بهر حل کوي نه دا غریب په کې سره د غي څه ګناه ده او کوم خزه د خوخي چې زما خاوند دی بیزت شي خلک دغه و شرمای دا یو خزم نه خوخي بلکې خزه خو د خاون سره د پلار او د رون نه زیاته مینا کوي او محبت وسره کوي دا چې فائدې به ذکر کړه چې بکور کې زنانه دغه د خپلوانو د لاسه متنګوي دا غلطه خبره
الله سبحانه وتعالی دا قانون مونږ ته قرآن کې ښوولی چې د قیامت په ورځ به هر نفس د هغه د عمل د لاسه بند کړی شوی. ولا تزر وازرة وزر اخرى، د یو بوج په بل باندې مه ږدئ. دا قانون دی. نو دغه شان په دې زنانه باندې د بل چا بوج مه ږدئ. دا غریب په دې کې څه کار دی؟ دا به مونږ ډېر وران عادت دی. ګورئ دا یو حقیقت دی، تاسو به منئ ما سره انشاءالله. که د سخر سره د اوښو سره معمولي خبرې خوا دې خوا شوې، بیا دا زور د دې جنې غریبې نه وباسي. او چې په حقیقت کې د سخر او د اوښو ته مخامخ شي، هېڅ هم نشي کولی. هسې د کور د دروازې چې بندې شي د نظمری جوړ شي. د الله نه یره پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي د الله نه ویرېږئ د دې کمزورو خلکو مبارک، یو زنانه او دویم یتیم. دا کمزوري دا غریبانه خپل تپوس نشي کولی، دې کې زور نشته. نو چې زور نشته نو ته بیا په دوی باندې زور مه ښایه، ګزاره به ډېره زیاته کړي. بله دا چې ته دې ته مه ګوره چې ته څوک یې. که دې ته دې کتو چې ته څوک یې، بیا به کار وران شي. دا ټولو ته دا مسلې راځي. که زه ته خپله خبره وکړم زما هم دا مسلې راځي. کور کې ښځه کله زیاتې خبره وکړي، کله یو کله بل. خو که ته دا سوچ وکړې چې زه څوک یم، زه پلانې پلانې، نو بیا ګزاره نه کېږي. او که ته دې ته سوچ وکړې چې دا ښځه کمزورې ده، خیر دی داسې کېږي، بیا به ګزاره کېږي. نو ځان ته سوچ مه کوه چې ما ته ده ووي او ما ته دغه ووي، او زه پلانې یم او زه پښتن یم او زه مالدار یم او زه نسبي یم او زما دومره غټ مقام دی. دې ته سوچ مه کوه. دې ته سوچ کوه به کار ښه وران شي. خو ته دې ته سوچ کوه چې دا زنانه کمزورې ده، عقل یې کم دی، صبر پکې لږ دی. زه خیر دی که دا خبره وکړه. الله سبحانه وتعالی موږ له درانه اخلاق راکړي. الا ساء ما يحكمون، بد دغه فیصله چې دوی کوي. للذین لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، د پاره دا کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې بد حالت دي. بد صفت او بد حال د دوی دی. عقیده خراب ده، عمل خرابي. نبی الله سبحانه وتعالی چې څومره بد خوینه هغه به دوی کې چولی. ولله المثل الاعلى، او د الله لپاره اوچت صفت ده. وهو العزيز الحكيم، او هغه غالب حکمت والده. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، او کرانی ولی الله خلق لرا بظلم دا غیبانی. ما ترك عليها من دابه، نو نبی پریخه بدیزمکا باندیس حیوان. دیزمکا با ایسو کم نه گرزیدون که بی سوک نه، که اللہ دایرک داخل کرانی ولی بدی ظلم با. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، مگر ورست كيد إلى ريوينيتي مقررتا. فإذا جاء أجلهم، نكل جراشي نيتددوي. لا يستاخرون ساعة، نبورست كيجي وسات. ولا يستقدمون ونبمخي كيديشين. المشركانو نور ایبون ملا بیانی. ویجعلون لله ما یکرهون، او گرزی دوی اللہ لراغسا چی بدی گنی دا زان دا پارا. بدی گنی دا زان دا پارا. مثال لکه دا زان دا پارا شریک بد گنی. اوس د مکی به مشرکانو کې موجوده چې کم مشرکان دي، دوی کم یو سړی دا غواړي چې کم جیدات چې د پلار پرې خو دی پاغي کې د سره وچ په وچ هغه پلانې د پلانې کې د سره شریک شي دا او به مني. الله دا کار ځان د پر بدګنی او ما سره په زور شریکان پیدا کړي. دې په دې باندې نورم ډیر مثالونه. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، او بیانی جبی د دوی درو چې بشک دوی لرا خهالتی. یو خدای الله د پر هغه څه خوخی چې دوی بدی شي. دوی و قیامت پر جنت ته چاره اب زمونږ یو خهالات زمونږ دیو کامیابی زمونږ ده. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون،
خامخا د دوی د پاره ور دی او یقینا دوی به بدی او یقینا دوی به بدی کو سره غرزولې کیږي د غورته تالله لقد ارسلنا الى من قبلك قسم بالله یقینا لګری دی منګ پیغمبران امتونو ته مخکستانا فزين لهم الشيطان اعمالهم نو خيستکړل دوی ته شیطان عملونه د دوی الشرك چې کوي الله د شرک غ سبب بیانې الشرك سبب دی چې شیطان دوی ته دوی غ اعمال هغه ته خيسته کړي فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم نو هغه دوست د دوی د نن ورځ شیطان او دوی لره عذاب دردناک دی او شیطان خدا کار کوي وسوسه اچي دا وسوسه به ختمه بس وما انزلنا عليك الكتاب او ندراني قلي من قبتابان دي كتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مگر د دې لپاره چې بیان کی تدوی ته هغه خبر چې دوی اختلاف کړي دي باغی کې وهدى ورحمه او هدایت او رحمت لقوم يؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان لري د وحی تابعداري کوا د شیطان وسوسه به ختم شي و د دینه بعد الله سبحانه وتعالى بیا د خپل عظمت دلایل بیانوي والله انزل من السماء ماء او الله نازل کړي دي د اسمان نوبه فاحيا به الارض بعد موتها نور ژوند کړه باغی سر زمکه ورستو د وچوالي دا غینا ان في ذلك لآية لقوم يسمعون یقینا بدی کې دلیل د پاره د قوم چې اوري وان لكم في الانعام لعبرا او یقینا تاسو د پاره پسارو کې خامخا عبرت نسقيكم مما في بطوني سکو منګه پتا سو داغین چې په خېټو داغي کې دي من بين فرث ودم د میز د غشانو د وینینا لبنا خالصا پیصفا سائغا للشاربين اسان تريدون کې دي د پاره د سکونکو الله طاقت ته وګوره د غشانو د ویني او د دې د منځ تک سپین پیر رواني دې طرف ته اشاره ده څنګه چې تاسو پاک پي غواړي پاک نو الله تاسو نه پاک بندگی غواړي پاک بندگی ود الله کوي چې هغه سره پکې څوک شریک نه ومن ثمرات النخيل والأعناب او پیدا کړی دي د میوه د کجورو او د انګورونه تتخذون منه سکرا جوړوي تاسو دا غینا سرکه ورزقا حسنا وخراق خستا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون یقینا بدی کې لوی دلیل دی د پاره د قوم چې د عقل نکار اخلي واوحى ربك الى النحل او خودنه کړی دا ربستا مچیتا ان اتخذي من الجبال بيوتا چې جوړو د غرونو نه کورونه ومن الشجر ودوننا ومما يعرشون وداغين چې دوی لوړ جوړي مچې ته الله فطری تعلیم ورکړي او ډېر عجایبات دي په دې زناورو کې چې کله انسان دوی لور شي دا زموږ موضوع نه ده نه کې تاسو عجایبات ووري چې یوازې دې مچې ته چې الله کوم تعلیم ورکړي تاسو به حیران شي او کوم سکول کې سبق کوئی مچې ها یو سکول کې سبق نه دا تعلیم ول الله ورکړي دا شان دي میګو ته کې دې سوچ کو بیا دي نور زناور ته سوچ کو ته حیران شي ټول الله د توحید دلایل ځکه شاعر وای وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد
په هر شي کې او د هر شي نو دا خبره روزي او دا خبره ښکاری چې الله سبحانه وتعالى یک یوازې دی او هغه د بندګۍ حقدار دی. ثم كلي من كل الثمرات بیا خور د هر قسمه میوونه فاسلکی سبل ربک ذللا او روان شپلارو دربستا چې تابع دي تا يخرج من بطونها شراب روزی د خېټو د غینا د سکلو شی مختلف الوانو چې مختلف دي رنگونه داغي فيه شفاء للناس باغی کی علاج دے د پاره د خلکو. حدیث کې راځي رسول سموي چې د غبین په دی ګټ کې الله سبحانه وتعالى شفا چولې او سبحان الله شربت چې جوړ کې به اثر ډیر کوي. د غبین نه چې شربت جوړ شي نو الله سبحانه وتعالى بدی کې شفا چولې. او هر ډاکټر کاغه هر قسمه ډاکټري کاغه حکیمی کاغه هر څه علاج کوي هغه به ته لازم دا وی چې غبین استعمالو غبین خري ناشنا شي الله پیدا کړي به دي هر قسمه بیماریانو علاج پکې الله سبحانه وتعالى چولې شفای پکې چولې. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون یقینا بدی کې خامخا دلیل د توحید دی د پاره دا قوم چې سوچ کوي. والله خلقكم ثم يتوفاكم او الله پیدا کړی تاسو بیا بمړ کوي تاسو. الله اکبر. انسان د پیدایش متعلق الله عجایبات بیان چې بده باندې پیدایش راشي بیا په قسم مراحل باندې تیری. اوله مرحله سره د غټېدو، دویمه مرحله د ځوانۍ، دریمه د پوخ عمر کېدو، بیا څلورمه مرحله د بوډاوالي ده په چې څومره عمر زیاتېږي د ختمي. نو الله تاسو پیدا کړی او تاسو مړ کوي. ومنکم من يرد الى ارذل العمر او باز تاسو نه غسوب دي چې واپس کړي شي ذلیل عمر ته لکي لا يعلم بعد علم شيئا نتیجه دا شي چې نه پوهیږي ورستو د پوهینا بس شي باندې ماشوم تی جوړ شي. ځکه په حدیث کې رسول سموي چې الله دې ذلیل عمر تمامه پرېدا. عمر ګره چې برکتی نه یو د الله بندگی بکینی نو سپکه زمونږ د بډایګانی چې سوال کوي الله دې دجال د پچو پورې ژوندې سات تواکي دا وخت پورې دجال د پچې بم راټولې د بډایګانی دې دعا غواړي دعا دې سې کوي چې الله وګ ژوند ولورکه برکتی د خپل بندګۍ د پاره. الله دې موږ دغه عمر نه ساتي چې هغه د ذلت عمر شي، انسان نه ماشوم جوړ شي، کور کې د خلک ټول تنګي، خزه دې تنګي، بچی دې تنګي، د خپل خدمت نشي کولای، په خبره نه پويږي، دماغ کمزوري شي. ان الله علیم قدیر یقینا الله بوها قدرت والده والله فضل بعضكم على بعض في الرزق او الله غور کړی دی باز تاسو په بازو باندې برزق کې. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم بس ندیا کسات چې غوړ کړي شي دی په رزق کې ورکون کې د رزق په لاغه چاته چې مالکان دي دوی فهم فی سوا چې دوی باغی کې برابر شي. نشته مثال الله ذکر کو الله وی د مخلوقات په یو بل باندې فضیلت لري په رزق کې، څوک مالدار څوک غریب دی. نو د دوی سره چې کم غلامان دي مریان وسره دي، آیا دوی د خپل غلام له دومره مال ورکي چې دوی او د غلامان یو شان شي؟ وربکی چې نور کوي مخلوق د مخلوق سره ځان نه برابرین او به د مخلوق د خالق سره څنګه برابر وای. څومره ناشنا مثال او څومره واضح مثال چې سره به سوچوږي. اف بنعمت الله یجحدون اینو د نعمت الله نه دوی انکار کوي.
والله جعل لكم من انفسكم ازواجا او الله ګرځولي تاسو لره د نفسونو تاسو نه خزي وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا او ګرځولي تاسو لره د خزو نزامن او نوسي ورزقكم من الطيبات او خوراک درکړل تاسو ته د پاکو شیزونو نه افبالباطل يؤمنون اينو په باطل معبود باندې دوی ایمان لري وبنعمت الله هم يكفرون او د نعمت الله نه دوی انکار کوي ويعبدون من دون الله او بندگی کوي دوی سوا د الله نه ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا دا چا چې اختیار نه لري د دوی د پاره د خوراک د اسمانونو او د زمکې نه د سشي ولا يستطيعون طاقت لري فلا تضربوا لله الامثال نو مبيانو يلا لر مثالنا مشرکان اکثر د الله لپاره مثال بیانې دي مخلوق سره لکه نن سبا سوي دې واسطو باندې کې سوي تشبیه ورکی چا سره بچا سره وی بچا ته چیرې نو سبا کې وزیر سره ملاقات کې وزیر بستا خبره ورسي الله زما د پر د مثالونه مو بیانوي چې د دنیا د مخلوقات او شاخونه ما الله سره مخلوقات او شاخونه او خالق نو مثالونه به هغه پر نه بیانې هغه سره څوک برابر نه غني ان الله يعلم وانتم لا تعلمون يقينا الله پوي او تاسو نه پويږئ وصلی الله سبحانه وتعالى بدو مثالونه بیانې چې باقي کې به حال د کافر او د مؤمن بیان شي اولنې مثال ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال عبدا مملوکا د بند مری لا يقدر على شيء چې قادر نه په شی باندې غلام دې مری په خپل مالک تصرف نشي کولای لازم به خپل مالک ته پوښتنه ومن رزقناه منا رزقا حسنا او غسوک چې رزق ورکړي دې منګه غته د خپل طرف نه خسته رزق فهو ينفق منه سرا وجهرا نو دې خرج کوي دا غینه په پټاو بخکارا هل يستوون یا برابر دي دوی دونه یو شان دي یو سړی غلام مری دی په مال کې په هیڅ کې طاقت نه راشي عاجز دی بل طرف ته سړی مال وسره خډیر دی آزاد دی په خپل مرزي مال لګي الله دې یو شان کې دیش چرتم نشي کې نو چې دوی یو شان نشي کېده نو به څنګه مخلوق د خالق په شان کې دی شي مثال دې لپاره راوړ الحمد لله طول صفتنا د کمال خاص الله لردي بل اكثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پوهي وضرب الله مثلا الرجلين او بیان کړی دی الله مثال د دوه سړو احدهما ابکم چې یو د دوی نه چاړه دی لا يقدر على شيء چې قدرت نلري پېشي باندې او هو کل على مولا او غبوج دې په خپل مالک باندې اينما يوجه لا ياتي بخير کم طرف ته چې ولېږي نو نراوړي هیڅ خیر هل يستوي هو اي برابر دې و من يأمر بالعدل وغسوك چې حکم کوي په انصاف سره او هو على صراط مستقيم او هغه بني غلاري دغه یو شان چاړه خپل خبره نشي کوله خپل مقصد نشي بیانوله هیڅ وسرم پلاس کې نشتی بلکې خپل مالک باندې بوج دی بل تر ته سړی دی خبري کوي خوازی خبره کوي خلکو ته د خکر امر کوي دغه خو شان نشي کېدی چې څنګه دوی شان نشي کېدی ته څنګه به خالق د مخلوق سره شان کې هغه مخلوق سره چې بخپل لاسونو باندې جوړ کی لکه الله چې لته کنه چاړه خبري نشي کول نه دغه مخلوق چې بخپل لاسونو جوړ کړي یو چې حدیث مخلوق چې خبري کولای شو
نه دا نه خبرې کولای شي نه لیدې شي اس یو بوت جوړ شي په خلکو باندې غږی پروت دی دوی براولږي دی به یو ذکر الله سره وي د الله په شان دی ورياذ بالله ولله غیب السماوات والارض او خاص الله لره علم د پټو خبرو د اسمانونو د زمکې دی وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب او نه دې کار د قیامت مگر پشان د رب د سترګې دی بلکې د دین هم ډېر نږدې دی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پر شی باندې قادر دی توحید نور دلائل الله بیانې والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا او الله راويستي تاسو د خېټو د میان دوستاسو نه نن پوي دی پېشي باندې وجعل لكم السمع والابصار والافئده نو ګرځولې تاسو د پاره غوګونه او سترګې او زړونه لعلكم تشكرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ایا نه ګوري دوی مارغانو ته چې تابع کړی شوی دی په فضا د اسمان کې ما يمسكهن الا الله بن نساتی دوی لره د پریوتونه مگر الله کم ذات ته چې د اسمان او د زمکه په دې منځ کې د مارغان رانی وری یو الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون یقینا بدی کې خامخا نخدي د پاره د قوم چې ایمان لري والله جعل لكم من بيوتكم سكنا او الله پیدا کړی دي تاسو د پاره د کوټو تاسو نه زیدارم د نعمت چې الله د کورونو موږ راکړي وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا او ګرځولې دي تاسو د پاره د سرمنو د سارونه کوټي چې سپګنی تاسو غیلره سپګنی تاسو غیلره کورونه د سرمنو نه جوړ شوی یعنی د خیمه تستخفونها بيوتا تستخفونها کورونه چې سپګنی تاسو هغه یوم ظعنکم پورز د سفر تاسو کې و یوم اقامتکم او پورز د دیر کې دوست تاسو کې ځان سره وړي دم د الله سبحانه تعالی نعمت ته ومن اصوافها واوبارها وشعارها او د وړي د غینا او د پښمونو د غینا او د ویختو د غینا وړي د چا ده د ګډ پښم د وخانو ویخته د بيزو اثاثا ومتاعا الى حين سامان د کور او د فائدې شیزونه تر یو وخت پورې والله جعل لكم مما خلق ظلالا او الله ګرځولې تاسو لره دا غینه چې پیدا کړی دي سوري وجعل لكم من الجبال اكنانا او ګرځولې دي تاسو لره د غرونو نه زینا د پټېدو یعنی د غرونه د شورنګان د الله سبحانه تعالی نعمت اوسې دې پکې مشي عذاب نه پکې سخت راشي مصیبت راشي طوفان هغه نه پکې بچ دشمن سره د جنگي نوم پکې پټې دې شي بچ کې دې شي وجعل لكم سرابيل او ګرځولې تاسو لره کمیسونه تقيكم الحر چې ساتي تاسو د ګرمینا وسرابيل تقيكم بأسكم او نور کمیسونه چې ساتي تاسو د جنگ تاسو نه د کوم دي
دزغری كذلك يتم نعمته عليكم دغشان پورکی الله نعمت خپل بدا سبانی لعلكم تسلمون د دې لپاره چې د الله حکمونه ومني فإن تولوا نكواوري دلدوي فإنما عليك البلاغ المبين يقينا پتا باندې رسول دی ښکارا يعرفون نعمت الله في جندوي نعمتنا دالا ثم ينكرونها بیا انکار کیدا غینا واکثرهم الكافرون وزياد دوینا کفر کئی خود بده نعمت الله را کړي نسبت چاته کوي غیر الله ته ويوم نبعث من كل أمة شهيدا او بکم ورځ چې راپورته بکو منګه دار امت نه یو گواه وز مشرکانو حال د قیامت پر ورځ بسیغه بیان گواه د پیغمبري ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت نور کړي کیږي کسانو ته چې کفر کړي دي د عذر کولو ولا هم يستعتبون ونبد دوینا طلب د توبې کیږي واذا راى الذين ظلموا العذاب او کله چې ویني کسان چې ظلم کړي دي عذاب فلا يخفف عنهم ونبشي سپکې د دوینا ولا هم ينظرون او نبدوی ته مهلت ورکړي کیږي واذا راى الذين اشركوا شركاءهم او کله چې ویني مشرکان معبودان خپل په کوم ځای کې به ویني قیامت په ورځ به ویني قالوا ويبا ربنا يا رب زمنگا هؤلاء شركاؤنا دغ معبودان زمنگ دي الذين كنا ندعو من دونك هغه کسان چې من برابر سواستانا صفا خبره وکړه ولي ځان اجازه کوي چې موږ که صفا خبرو کې دي چې الله دې سره پریدي یا الله یې غد خپل ګناه خپل کفر بیانې لګي یا الله استانه لو موږ دوی ته چغوا فالقوا اليهم القول نغوي بغزار کی دوی ته خبره انکم لکاذبون چې بشک تاسو دروغ جنئ مشران ورته یا خوشي زمونږ بندګیم کول سوال لري چې بندګي خو دوی کړی د ناغوي دي شولې وي جواب دی چې خو دوی د بندګۍ نه خبر ځکه وی دا خبره والقوا الى الله يومئذ السلام او غزار بکی دوی الله ته بدغ ورځ د صلح خبري غاړه به میږدي صلح هم کوي خو سکینه وضل عنهم ما كانوا يفترون او ركب شد دوینا غدرو چې دوی بجوړول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هغه کسان چې کفر کړي دي او منکې خلق د الله د لارینه زیدناهم عذابا فوق العذاب زیات بکو منګ دوی لر عذاب د پاسه د عذابنا بما كانوا يفسدون فدي وجه دویبا فسادنا كول ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم او بکم ورځ چې راپورته بکو منګه پار امت کې گواه باغوي بانی من انفسهم د نفسونو دا غوینا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء او راب ولتا گواه باغوي بانی ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء او نازل کړه منګ بتا باندې کتاب وضاحت کوونکې د هر شي دی الله هر شی بګشتي ری بازونه بګړي مسلې ورکی شي قرآن او حدیث کې ته چې د اشتیجوي خایزه دي شي
لیکن الله نه غیر او حیام نشتی. زوی خایده چیلنج ورکړي، یعنی مطلب دا چې نشتی قران او حدیث ناقص دي. الله ما بغیر څه بیان کړی دي. دا اوس الله خبره ده. تبیان لكل شی، لكل شی، د هر شی وضاحت پکې ده. حضرت سے وایي چې بعض مسلې پکې نشتی او ته فیصله وکړه. حضرت سے خبره صحیح ده، الله صحیح ده. الله خو چې هر خبره پکې شته. معلومه شو چې حضرت سے دماغ کمزوري، ولی کداغه دماغ برابر ونه دا مسله ته هغه معلومه ولای شو. خو کله چې سړی په سترګو باندې تعصب پټي ولې کنه، نو د دې به مسلې نه ښکاري. الله شکر دی چې الله سبحانه وتعالى موږ ته د قران او حدیث ته تابعداري نصیب کړي. دې شکر وباسي. غټ نعمت الله تاسو درکړ والله لازم. یعنی د دې پته وته واستاله پته ولې د دې پته واستاله پته ولې چې کله قبر ته ورشه. ما دې مخ کې ورځ کې د روجین مخ کې عمرګره په خوب کې ولیدو، عملګره وفات شوی، ډیر دیندار انسان، حد درجه دیندار انسان. هم سره په درسونو کې کېناستو، الله دې وبخله ابراهیم کې. اسی دې دغه پوری چې د سنتو د تابعداري د رسول سم په طریقه باندې تک دا یو اوچت نعمت ته چې موږ ته پتر قرآن او حدیث نه بغیر د خوبونو نه خاصه د خوب ته واست بیانو. نو ما په خوب کې ویل ډیر خوري حالات کې او ما سره ملاو شو. ما سره کېنه سوزت لګوي د مړې اوس ما سره کېنی جو سره کېناست ما څنګه. نو دای ما ته وی چې شیخ صاحب د الفاظ ماته خو بالکل یاد دی. شیخ صاحب په دې کنده کې راځون تیرولم ګران کار دی. مې نور وی نور دا چې نیک عملی کنه، نیک عمل ما ته دا خبره ساته وی چې نیک عملی په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. شیخ صاحب دا غي ځان لخونی وي. نه دا غي نه ما دوه فائدې بخپل راويستي. یو دا چې خ ګمان په الله باندې چې د مرګره به ان شاء الله بخلي. دویم تاکید په دې خبره چې د دې خبرې به ته په قبر کې پته ولګي چې د رسول سم په طریقه باندې تک د دې څومره خونی او د دې څومره اجري. چې کله په قبر کې تاکیدی او ته نه ته پوښ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او ته ملائکه ته وایي چې په د باندې خو موږ ځان قربان کړي چې دې نه پیژنو موږ وسوک پیژنو. د دې دلاسه د دې تابعداري دلاسه خلکو موږ ته وابیان ویلي، خلکو موږ ته بے مذهب ویلي، خلکو موږ ته بد مذهب ویلي، خلکو موږ ته بے ادب ویلي. چاوي دوی امامان نه مني، چاوي دا د انګريزانو جنټان دي، چاوي دوی د عربو ملکونو پیسې راځي. سو کوئی غم خادیو سره مکو، سو کوئی د کلی نه وشړه، سو کوئی حکومت ته شکایت وکړه چې دا اختلاف پیدا کړي. د ټول دغه سړي د سنتو تابعداري دلاسه او خوند راکې ګورې دا موږ والله لازم چې دا خوند راکې. دې خبر ته موږ غاړه خو دې په دې خبر کېږو نه دا موږ خوند راکې. وې دي خلکو خلی درس وو. اسی دا خوب مې تاسو ته بیان کو کله کله دې سي خوبونه، یعنی یو خبره په د مسلمان غزړه په خمو مطمئن شي. نور دا خبر خو د قران او حدیث ثابت ده. پرون موږ دا آیت یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. الله مضبوط ساتي مؤمنان په دنیا کې او په آخرت کې. په دنیا کې قران او حدیث وته نصیب کې، په آخرت کې په دغه سوالونو جوابونو کې کامیاب کې. تابعداري د قران او حدیث دا سوچه کامیابی ده. سوچه الله سبحانه وتعالى په دې باندې موږ مضبوط ساتي د مرګ پورې. ولله دې مرګ په هغه وخت کې موږ لراولي چې موږ په توحید باندې او د رسول سم په سنت باندې مضبوط یو. الله وی چې تبیان لكل شی، وضاحت کون کې د هر شی، وهدى ورحمه او هدایت او رحمت، وبشرى للمسلمين او زیر دې د پر د منونکو. ان الله يأمر بالعدل والاحسان، یقینا الله حکم کوي په انصاف سره او په احسان کولو سره. مخکې الله دا خبرو کړی چې قرآن ما نازل کړی دی چې پای کې هر خبره ښکاره ده. نو صلی دا غون آیت راوړي چې په دې کې الله سبحانه وتعالی اوچت اخلاق ټول راجمع کړي. نو الله امر کوي په انصاف سره او په احسان کولو سره. احسان مطلب دا دی چې حدیث کې راځي جبريل
جبريل چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو احسان څه ته وي نو ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. د الله دې سي بندگی کول لکه ته چې الله ته ګوري او کته نه ګوري نه هغه ته ګوري. د احسان یو غټه درجه ده. احسان کې دنه خیر خوای کول د خلکو دا بکیم داخلي دي. د الله سره احسان کول بکیم داخلي. الله سره احسان سره داغه بندگی په خطر طریقې سره کول دا بګی دنه داخلي. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى او باور کولو سره حقونو خپلوانو ته. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ او منکید بحیاین او د ناروا کارونو نه. فحشا نه مراد بحیاي ده او د منکر نه مراد ټول ګناونه دي کغه والد او کغه غټ. والبغي او د ظلم نه. یعظکم لعلکم تذکرون نصیحت کوي تاسو ته د دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ.